مولا یعقوب د جګړې د مشرۍ لپاره بغلان اندراب ته تللی دی. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د بغلان له اندراب څخه سیمه ییزې سرچینې اشتسوب ورځپاڼې ته وایي چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب د جګړې د مدیریت لپاره دغې ولسوالۍ ته تللی دی. دغه سرچینې زیاتوي چې د طالبانو د لوړپوړی چارواکی پنجشنبې د چنګاښ پر 23مه په اندراب ولسوالۍ کې د دې ډلې په ځواکونو کې څرګند شوی دی. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ اندراب ته د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست له سفر سره سم یو شمیر طالب جنګیالي هم د هوا له لارې دغې ولسوالۍ ته لیږل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له 3 ورځو راهیسې د بغلان اندراب او خوست ولسوالیو ته د مقاومت جبهې ځواکونو د ځپلو لپاره سلګونه جنګیالي لیږلي دي. دا وه زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.